د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، څنګه چې به تاسو په سرخط کې لیدلي وي، زموږ د موضوع چې ده نن لوی افغانستان دی. زموږ د تلویزیون نوم لوی افغانستان دی، نو دې په خاطر باندې موږ د لوی افغانستان د ګټو او د هغې اقتصادي او کلتوري ګټو په اړه به خبرې کوو. ډاکټر صاحب راغلی دی، خو هغه به زه لږ وروسته راخلم، نو زه به دغه له شانده زر یو څو خبرې وکړم. د خپل کوم پریزنټیشن چې مې جوړ کړی دا به خلاص کړم، بیا به د خیر صاحب ډاکټر صاحب هم راواخلم. له امو تر عباسي نه، له پامیره تر بلوچستانه پریزنټیشن عمر بورا زماني. پیژندنه: لوی افغانستان د تاریخي او کلتوري یووالي مفکوره ده. موقعیت یې له امو سیند تر عباسي نه او بلوچستان پورې دی. د افغانستان اصلي سیمې چې پښتانه، بلوچان او نور قومونه پکې ژوند کوي پکې شامل دي. طبي زیرمې، اقتصادي ګټې، غني کانونه لکه مس، سرو زرو، لیتیم، غاز، نفت، یورینیم او نور د انرژي مهمې سرچینې په سیمه کې موجود دي. زه به بیا ځینې لږ تفصیلات ورکوم، خو اول دا ځینې شیونه لږ وویو چې دا پریزنټیشن کې ما څه لیکلي. ترانزیت او اقتصادي ګټې، سوداګري. مرکزي اسیا، هند، چین او منځني ختیځ ته د سوداګرۍ لوی لارې، د ګوادر بندر له لارې سمندر ته لاسرسی، د سیمه ایزو تجارتونو پراختیا. دلته د ګوادر بندر چې دی، نو دا په بلوچستان کې دی چې د لوی افغانستان جوړیږي. لومړی که موږ دغه ګوادر بندر ته لاسرسی ولرو او دا زموږ شي، نو بیا چې دی دا د دې د لارې چې کوم تجارتونه کېږي، نو هغه به بیا ډېر ارزانه وي. که موږ چېرته خپل دغه مدنیات او دا وسایل راوباسو او بیا نورو هېوادونو ته هم لیږو، نو هغه چې دی بغیر د بحر د لارې، د سمندر د لارې نه، بیا هغه زمیني لارې چې دي دا ورته بیا قیمته تمامېږي. نو بیا دغه چې دی دا ډېره ګټوره تمامېږي. دا د ګوادر دا کوم بندر چې دی، که دا چېرته بلوچستان لومړی خپلواک شي او بیا زموږ د افغانستان سره یو ځای شي او لوی افغانستان چې کله جوړیږي، نو دغه چې دی دې ته به زموږ لاسرسی، نو بیا به د بحر د لارې به زموږ تجارت بیا موږ ته ډېر اسانه وي. د سیمه ایزو تجارتونو پراختیا، نو د دې د لارې بیا هغه پراختیا هم راځي، لکه چې دلته چې دی دا زموږ تازه میوې او وچې میوې، دا ټول د دې د لارې بیا نورو هېوادونو ته ډېر په اسانۍ باندې تجارت کېږي. که اوس تاسو ته به معلومه وي چې کله موږ د پاکستان سره وضع خرابه شي، نو هغه د پښتونخوا سره چې زموږ کومه دا فرضي کرښه ده، دا لارې بیا بندوي، بیا زموږ هغه میوې هم دغه کېږي، نورو هېوادونو ته موږ نشو لېږلی، لکه هند او د بحر د لارې نورو دغه عربي هېوادونو ته. نو ځکه دغه لاره چې ده دغه بیا بندوي په موږ باندې اکثره وخت کې. نو که بیا چېرته زموږ خپله دغه بلوچستان د افغانستان خاوره شي او بیا دغه بندرګاه چې ده دی کې د ګوادر په نوم باندې، نو دا هم بیا زموږ کېږي، نو بیا هېڅ پاکستان ته به بیا زموږ ضرورت نه وي. موږ به د دغه بحر د لارې ټولو هغه غني هېوادونو سره لکه عرب او دغه نور هېوادونه چې دي، دې ته به بیا په اسانۍ باندې زموږ لاره د بحر د لارې ورته وي. نو بیا به موږ دغه خپلې تازه میوې، وچې میوې، دغه زموږ نور مدني وسایل دا په هر هېواد ته بیا لېږدولی شو. نو دغه دي. بیا د زراعت او مالداري، اقتصادي ګټې، حاصلخیزه ځمکې او د میوو، غنمو او نورو محصولاتو پراخه امکانات، د مالدارۍ دودیزه او پرمختللي فرصتونه. نو دا هم پکې دي، لکه دې کې داسې دي چې لکه ځینې اوس لکه موږ شمال کې ډېرې ځمکې لرو، نو هغې دپاره اوس هغه کوم قوشتېپې کوم کنال هم جوړ شو. نو که چېرته دغه ټول یو ځای شي او که بیا چېرته زموږ سره دغه دې په خاطر باندې چې پښتونخوا کې نفوس ډېر دی، نو بیا کولی شي دغه ځای کې که چېرته زراعت ته بیا ضرورت وي، نو بیا هغه ځمکې چې اوس شړې پرتې دي او د اوبه هم ورته شته دی، نو بیا دا دوی کولی شي چې هلته پکې آباد شي او دغه زراعت دپاره بیا کار وکړي. صنعتي پرمختګ، اقتصادي ګټې او اقتصادي خپلواکي. کورني تولیدات او صنعتي وده. نو څومره چې نفوس ډېري، بیا هماغومره بیا ضرورتونو ته اړتیا وي او ضرورتونو ته چې اړتیا وي، بیا خپله خلک ځینې فرصتونه ځان ته برابروي. نو د دې سره هم هېواد پرمختګ کوي. د بهرنیو مرستو کمښت او د اقتصاد ځان بسیاینې فرصتونه، لکه که چېرته دغه موږ د خپل وسایل په خپله استعمال کړو، نو بیا موږ به د بل چا دغه کومې مرستې چې د افغانستان سره اوس کېږي، دې ته بیا موږ ضرورت نه لرو، ځکه موږ به بیا خپله خودکفا شو، هر څه به خپله په افغانستان کې او دغه بحر به هم زموږ سره وي او دغه وسایل هم زموږ خپل دي. نو بیا موږ څومره چې تجارت زیاتېږي، بیا هغه ملک چې دی برآمدات چې څومره زیاتېږي، لکه ایکسپورټ، د هغې سره بیا پیسې هېواد ته ډېرې راځي. نو بیا چې دی اقتصاد خپله هېواد چې دی هغه غني کېږي او اقتصاد چې دی هغه
پرمختللی کیږي او قوي کیږي هم. نو ان شاء الله تعالی به دا هغه چې کوم موږ ضرورتونه لرو بیا به دا هم د ته به زموږ ضرورت نه چې نور هیوادونه موږ سره مرستې وکړي، موږ خپل به د دې معنی وتوانیږو چې دا د نور هیوادونو سره مرستې کولای شو. نو زه دا بل براولو ژبه او ملي هویت کلتوري ګټې د پښتنو، بلوڅانو او نورو قومونو ګډ کلتوري هویت د یو موټی ملت جوړونې فرصت او د تکبې شي. لکه اوس موږ ته غټ مشکلات دا دي ځکه موږ یو ملت جوړونې ته چې دی اکثره د پنجاب فوج چې دی او د استخبارات چې دي دا موږ ملت جوړونې ته ځکه نه پرېږدي، هغه په دې پوهېږي چې د ملت جوړونې طرف ته لاړ شي نو پښتونخوا او بلوچستان به دوی د لاسه ورکړي. نو همیشه چې دی اوس دغه پښتونخوا سیاست او د بلوچستان سیاست چې دی دا خو د هغې د جوړونې کوم سیاست چې دی دا د پنجاب په لاس کې دی، هغه د سیاستونه جوړوي چې دغه سیمې خلک چې دي دا په خپل منځ کې په جنګ باندې جګړه باندې اخته یا ورسره د افغانستان سره هم په جګړه باندې اخته کوي. نو همیشه په دغه سیمه کې همیشه د جګړې چې کیږي د دې په خاطر باندې کیږي چې دغه پنجاب نه غواړي چې دغه قومونه سره بیرته یو ځای شي او دلته یو قوي اقتصاد جوړ شي. نو له دې لپاره همیشه هغوی دغه پالیسي پر مخ وړي چې د سیمې د بربادۍ او د ولس په تاوان باندې. نو کله کله چې دا موږ ګورو د پښتنو سره زما کله مباحثه چې کیږي زه هم دا خبره کوم او هغه وایي چې پښتانه ولې د جګړې نسي دوام پیدا کوي. ما ورته ویل موږ جګړې ځکه دوام پیدا کوي چې دغه سیاست جوړونه چې د پنجاب په لاس کې د پنجاب د سیاست جوړوي چې دغه سیمه همیشه د اقتصاد د پلوه هم ضعیفه شي، کمزوري کی او په خپل منځ کې په جګړه باندې اخته نو چې هغه تا د لپاره پالیسي جوړه کړي چې تا کې شعور راشي په علمي لحاظ او په اقتصادي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې پورته ځي. نو بیا خو پکې د پنجاب تاوان دی، هغه بیا په دې پوهېږي چې بیا دلته چې دی افغانان به سره بیرته یو ځای کېږي. نو هغوی هېڅکله دا نه غواړي. بیا د کورنۍ یووالي او کلتوري ګټې د استعمار پای. نو که چېرته دغه موږ دغه د لوی افغانستان طرف ته ځو نو یو به دغه د پنجاب کوم استعمار چې دی د دې نه به ځان خلاصو، خپله ژبه خپله خاوره باندې به زموږ خپل حاکمیت د پولې له منځه وړلو له کبله به کورنۍ او قومونه سره یو ځای کېږي. لکه اوس چې دغه کوم خط چې دی دې سره د پښتانه چې په دوه برخو تقسیم شوي دي دا به سره بېرته یو ځای شي او دغه ته چې دی بیا به دا تجارتونه خپل منځي تجارت په خپل هېواد کې دا به هم بیا زیاتېږي. نو دې سره به هغه اقتصادي ګټې هم راځي او د خلکو په منځ کې به هغه تګ راتګ هم زیاتېږي او یووالي طرف ته به ځي. د استعمار له زخمونو رغونه نو همدغه د پنجاب څخه ازادي خپله به موږ د رغونې طرف ته وړي انشاءالله تعالی. تعلیم او فرهنګي کلتوري ګټې او پراختیا، د علم ادب او فرهنګ وده، د ژبو ساتنه او پرمختګ. لکه اوس چې دی زموږ ژبه چې ده هغه ورځ ورځه په پښتونخوا او په بلوچستان په هغه سیمو کې چې د پښتانه دي او حتی د پنجاب چې زموږ د ځینې منطقې نیولي لکه اټک او میانوالي هغې باندې هغې په پنجاب صوبه کې شامل کړي دي. هلته ورځ ورځه پښتو کمزوري کېږي او ډېر پښتانه چې دي هغه هندي او اردو او سرایکي ژبو ته اوړي. نو د دغه نه به هم دغه د کې به ګټه دی چې بیا د ټول پښتانه سره یو شي او هغه خپله ژبه به زموږ واکمنه او هغه به د ورکېدو څخه وژغورو. د علم ادب او فرهنګ وده، ادب خاطر باندې به چې بیا پنجاب په دې نه به توانېږي چې موږ د علم یا د نورو شیانو څخه محرومه پاتې کړي او د جګړو ته دوام ورکړي. نو چې کله یو امن راځي بیا به د هغې سره دغه علمي او د هر رقم پرمختګ چې دی دا به ورسره کېږي. د ژبو ساتنه او پرمختګ دا وشو پایله. لوی افغانستان د اقتصادي او کلتوري ځواکمن ملت لپاره مهم بنسټ لري. د افغانانو لپاره دا یو مهم دی چې موږ باید دا ډېر اهم دی او چې باید لوی افغانستان جوړ شي. د دې لپاره به انشاءالله تعالی هر افغان باید کار وکړي. اول خو باید خپله په افغانستان کې امن او سوکالي راولي، امن جوړ کړو، د پرمختګ دپاره کار وکړو، د علم دپاره کار وکړو او بیا به انشاءالله تعالی په دغه باندې کار کوو. خو د اوس نه باید د خلکو ذهنونه په لر او بر کې پښتنو ته بلوڅانو ته دا ورته په ذهن کې کېنوو چې په لوی افغانستان کې د ټولو قومونو ګټې دي چې د هغې دپاره بیا کار وکړو. دا سیمه د پراختیا او سولې لپاره ستر فرصتونه لري انشاءالله تعالی. نو زه به ډاکټر صاحب راواخلم بیا به د خیر سره ډاکټر صاحب خپل نظر موږ سره شریک کړي په دې باندې. زه به دا دغه لرې کوم چې ډاکټر صاحب اول نه چې راواخلو باید هغه داسې ښه ښکاره شي ځکه چې دغه یې ده. نو زه به دا داسې وکړم ډاکټر صاحب په دغه طرف ته کوم څه کوو دا اوس بیا ما دغه به دغه شو ډاکټر صاحب په ځای کې زه وکړم. صحیح شو. ډاکټر صاحب په خیر راغلی. ژوندي اوسئ محترم زماني صاحب، تاسې ته محترم رسا صاحب ته او د لوی افغانستان تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ټول ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. نړۍ مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو پرون ویلي چې دغه موضوع راوړل، هغه موضوع باندې ما تیار هغه پریزنټیشن وړاندې کړو، تاسو پرې اوس خپل نظر له کتونکو سره شریک کړئ په خیر سره. څرنګه چې تاسو ته او نړیوالو ته او مظلومو افغانانو یا قهرمانو افغانانو ته دا معلومه ده چې د ټولې دنیا زړه اسیا دی او د اسیا زړه
لوی افغانستان دی او لوی افغانستان په هر برخه کې کاغه د طبیعت په برخه کې کاغه د جغرافیه په برخه کې کاغه د طبیعي زیرمو په برخه کې نو هغه په هر څه باندې الحمدلله پوره ماموره دی ځکه چې دغه ټول امکانات لري الحمدلله او د ټولو شیانو نه دوی دغه دی په دې کې د یو شي هم کمبود نشته دی نو په دې خاطر باندې نړیوال زبرځواک همیشه غواړي چې افغانان د فشار لاندې ونیسي ترڅو دغه طبیعي زیرمې یا دغه د دوی دغه طاقت او قوت څنګه ضعیفه کی ترڅو چې دوی دغه د لوی افغانستان د جوړېدو مخه ونیسي او د لوی افغانستان طبیعي زیرمو ته غیر مستقیم لاسرسي ولري چې موږ تاسو د دې عیني شاهدان استو د انګريزانو د وخت نه چې کله انګريزانو شکست خوړلو او هغه په لاهور کې غونډه وکړه او بیا په هغه غونډه کې دغه وکړي چې زمونږ په شکست کې د چا ډیر لاستو نو هغه د خپل جاسوسانو په واسطه باندې معلومه کړل چې کې ډیر لاس د پښتنو نو دا ماغه او چې هغه د ډیورن لین یا تور کرخه جوړ کړل زموږ اساس په یو وجودي دوه نیمه کړ نو دا د لوی افغانستان د مخنیوي په خاطر باندې او دوی خاصي هغه د تاریخ په دغه کې دوی وایي چې موږ د شورویانو په خاطر باندې دا کار وکړو چې موږ د هغوی نه په ویره کې چې دلته یو سرحد معلوم شي نو دا هغه څنګه ده لکه دوی چې ویل ځکه چې انګريزانو همیشه چال او فریب کړی دی د ټولو نړیوالو سره یوازې د افغانانو سره نه دی کړی لکه تاسو اوس وګورئ د هند او د پاکستان ترمنځ د کشمیر مسله یا همدغه سي د آذربایجان او د دغه ترمنځ د ارمینیا ترمنځ چې الحمدلله هغه خو هغه دغه نه نګورمه قرهباغ ته نه موقع مساعده شول هغه دی ویني ولته نو همدغه شی به ان شاء الله موږ به هم ان شاء الله اټک خار او د جلم دا به ټول موږ نیسو او لوی افغانستان به جوړیږي ان شاء الله لکه مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړه نو بیا به موږ د بهر د لارې نه د نړیوالو سره خپل تجارتي اړیکې به دغه کوچولي کله زمونږ لوی افغانستان جوړ شو نو موږ به ان شاء الله خپل ټول اهدافو ته رسیږو خو زمونږ د پاره ټول نه د مهم اول د لوی افغانستان جوړېدل دي نن ډیر یو خبرو چې د منګل په نوم باندې د بلوچستان هغه دغه کوي اعلامیه ورکړه او ډیره ښه اعلامیه ورکړه نو هغه ویل چې نور په دې باندې نه کیږي دلته موږ د هیڅ هم دغه نه مونږ دلته د عوامو خلکو حکومت او د عوام به د خپل حفاظت په خپل کوي نو نور موږ دې ته په دې باندې سترګې نشو پټول او ډیر عام ډیر غټه جلسه کړې و او دغه کړې و په کوټه کې نو دا هم د پښتنو د پاره او د پی ټی ایم د پاره او د پی ټی آی د پاره او د ټی ټی پی د پاره دا یو دغه د خوخي زنګ دی نو دا ډیر مهم دی چې وس مونږ ټول هغه پښتانه څنګه په خپلو کې سره یو ځای شو او هغه خپل اختلافات که سیاسي وي او که په هر طریقه چې وي هغه باید موږ د منځه ویسو ترڅو دغه توربخي پنجاب ته شکست ورکو او کله چې لوی افغانستان جوړ شو ان شاء الله په لوی افغانستان په جوړېدو کې به د ټولو قومونو ګټي به خوندي ورکي او ټول قوم به په خپل خپل باندې ودرېږي او بیا به نه د کور نه به درکه کیږي او نه به مړ کیږي او نه به زندان ته رسول کیږي زما صرف هم دغه دی چې موږ لږ باید سوچ وکړو کله سوچ منغو کو ځکه چې الله جل جلاله په قران پاک کې فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ولقد یسرنا قران لذکر فهل من مدکر الله جل فرمایي چې قران ما ډیر اسانه کړی تاسو ته د ژوند په ټولو برخو کې کاغه د تجارت په برخه کې دی کاغه د ازادۍ په برخه کې دی کاغه د وطن جوړونې په برخه کې دی کاغه د ملت جوړونې په برخه کې دی کاغه د خي حکومتداري په برخه کې دی کاغه د عدالت په برخه کې دی کاغه د ژوند په ټولو برخو کې دی هغه مونږ ته وایي چې دا تاسو ته آسانه کړی دی او تاسو په دې باندې فحل من مدکر تاسو دا سوزل په دې صورت کې تکرار راغلی په دې خاطر چې تاسو په دې باندې سوچ او فکر کړی دی نو کچیرته موږ لږ په دې سوچ او فکر وکړو چې په لوی افغانستان کې زمونږ د ټول ملتونو ګټي خوندي کیږي زمونږ د ټولو قومونو ګټي خوندي کیږي زمونږ سیاسي اقتصادي ټول شان پکې رانغښتل کیږي او ژوند او امنیت پکې موږ ته راکول کیږي نو بیا ولې موږ د لوی افغانستان د جوړولو لپاره قرباني ورنکو زما وطن زهیرول نشم
زما وطن زه هېرولی نشم، دا زما روح دا زما تن بیل اوسېدلی نشم، پر ما یې ګران له خپله ځانه یا زما لوی افغانستانه. نو که وخت مونږ دغه شعار په عمل کې مونږ پیدا کو چې ما ته لوی افغانستان د خپل ځان نه، د خپل ژوند نه، د ټول کاروبار نه ما ته د لوی افغانستان جوړول مهم دي، نو بیا مونږ به حتما به مونږ د لوی افغانستان ارمان ته رسیږو او هغه به پوره کوو او لوی افغانستان به انشاءالله جوړیږي. ولې چې د لوی افغانستان د جوړېدو مخه نور د پنجابي ریاست یا د هغوی باداران دا مخه نشي نیولی. دا په دې خاطر باندې چې موږ د سر په سترګو باندې کتلې دي چې د لوی افغانستان یو تاریخي خاوره ده، دا د اولیاءو خاوره ده، دا د صحابه‌و خاوره ده، دا خاورې ته چې چا بد کتلې دي هغوی سترګې الله پاک ویستلې دي. هغه هیڅ وخت کې په خپله په امن کې نه دي پاتې شوي. تاسې د انګریزانو د وخت نه وګورئ چې د انګریزانو نقشه په کوم ځای کې و او نن په کوم ځای کې راټول شو او په کوم نوم باندې یادېږي. تاسې د اتحاد جماهیر شوروي وګورئ چې د اتحاد جماهیر شوروي کې څومره جمهوریتونه وو او نن د یو روسیې په نوم باندې راټول دي. مونږ او تاسې 2001 کې د سر په سترګو وکتل چې ناتو او امریکا په څومره کبر او غرور باندې په لوی افغانستان کې مرکزی حکومت، قانوني حکومت ړنګ کړلو او د لاسپوس حکومت، د خپل جاسوسانو حکومت، د خپل خاینانو حکومت یې هلته قایم کړ، مګر د 20 کالونو وروسته هغوی سره کم تمات سره مخامخ شو. او نن تاسې وګورئ چې په لاس انګلیس کې څه روان دي. دا ټول د لوی افغانستان د مظلوم ملت ازار دی. نو زما دا سوچ او فکر دی چې دا د لاس انګلیس دغه د دوی شروع دی، ان شاء الله دا به په 50 ټوټو باندې لکه اتحاد جماهیر شوروي غوندې به تقسیمیږي او د لوی افغانستان د جوړېدو مخه هیڅوک نشي نیولی. ولې که دا چېرته انګریزانو هر څومره هڅې وکړلې، شورویانو هر څومره هڅې وکړلې، امریکا او غربیانو هر څومره هڅې وکړلې، خو مګر د لوی افغانستان یوه پرځای هم زموږ نه جدا نه کړه، ځکه دوی د خپلو جاسوسانو په واسطه باندې ډېر کوشش وکړلو چې موږ او تاسې اوسه پورې ګورو چې څوک وایي ما افغانستاني هستیم او ما خراساني هستیم، ته چې هغه چې د هر ځای هغه به د هر ځای، مګر موږ د همدې قومونو په خوا کې که هغه زموږ هزاره ملت دی، که هغه زموږ تاجک ملت دی، که هغه زموږ ازبک دی، که هغه زموږ ترکمن دی، که هغه زموږ بلوچ دی، هغه په خپله خاوره په لوی افغانستان باندې د خپل سر او مال نه تیر دی. مونږ او تاسې د سر په سترګو د جرمني د بن په غونډه کې وکتل چې هغلته حامد کرزي 2 کدرې رایې ګټلې وي او عبدالستار سیرت، پروفیسر عبدالستار سیرت چې هغه زموږ ازبک ورور دی هغه 6 رایې ګټلې وي، خو هغه ته واک ورنه کړ چې د لوی افغانستان کې رئیس جمهور شي او د لوی افغانستان د خلکو لپاره د هغوی د چتر لاندې خدمت وکړي، مګر کرزي ته جوړې چې کرزي هغه ته وفادار او عبدالستار سیرت هغوی ته وفادار نه و. نو عبدالستار سیرت د خپل خاورې او د خپل ملت او د خپل تاریخ فکر او سوچ ورسره و. نو په دې خاطر باندې هغوی هغه په بیرته شاته کړ او کرزی رامخکې کړ. نو ولې که دوی هر څومره خپلې هڅې وکړي د دوی هڅې به ناکامې او شنډې کېږي، هېڅ وخت به دوی دغه خپل هدف ته به په ژوند کې ونه رسېږي، ځکه چې د لوی افغانستان په جغرافیه داسې یوه جغرافیه ده او داسې یو مضبوط او قوي ملت دی چې هغه هېڅ وخت کې خارجي ته سر نه ښکته کوي. په خپل منځ کې که موږ هر څه سره کو پروا نه کوي، دا موږ کړي دي، دا موږ ته په میراث کې پاتې شوي دي، مګر د خارجیانو لپاره موږ ټول یو طاقت، یو قوت او یو موټی یاستو. نو انشاءالله د لوی افغانستان په جوړېدو کې دا د ټولو ملتونو لپاره یو د خوښۍ او د کامیابۍ او د ترقۍ زیری موږ ته راوړل د لوی افغانستان جوړېدل. او زه د ستاسې څخه یوه نړۍ مننه کوم چې تاسې د لوی افغانستان په نامه تلویزیون جوړ کړی دی. انشاءالله زه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په افغانانو باندې هغه که زمونږ ترکمنان ورونه دي، که ازبکان دي، که تاجکان دي، که بلوچان دي او که پښتانه دي، زه ور باندې غږ کوم چې که تاسې چیرته په لوی افغانستان کې خپل غږ نشي پورته کولی، نو د همدومره خو وکوئ چې د لوی افغانستان د تلویزیون د لارې نه د لوی افغانستان غږ خپلو خلکو ته ورسوئ. دا ځان سره شیر کوي، په ده باندې لیکل وکړئ او دا د خپل کور یو خبر دا جوړ کړئ چې ولې د لوی افغانستان تلویزیون همیشه د لوی افغانستان په ټولو منافعو باندې پروګرامونه نیسي. نو په همدې خاطر باندې زه په دوی باندې ټول غږ کوم چې دوی په خپله باندې په دې زموږ سره برخه واخلي او خپل اواز اوچت کړي او خپل اواز زموږ طاقت او قوت جوړ کړي. نو دا یو لنډه یو څو خبرې وي چې ما تاسو سره شریک کړلې.
نړۍ نړۍ مننه مننه. صاحب، ډېر ښایسته نظر دی له کتونکو سره شریک کړو ژوندی اوس. رسا صاحب ستاسې نوبت شو. ډیره زیاته مننه باورا صاحب، تاسو ته هم سلامونه او ډاکټر صاحب ته هم سلامونه او کور مو ودان. تاسو هم ډېرې ښه تبصره لرله او ډاکټر صاحب هم ډېرې ښې هغه په وضاحت سره ټولې خبرې وکړلې. نو ډېره ښه موضوع مې انتخاب کړې ده د تل په څېر باندې. نو زه د ټول د لوی افغانستان لیدونکو کتونکو ته سلامونه او احترامات هم وړاندې کوم. باورا صاحب، مخکې د دې نه چې د لوی افغانستان په ګټه یا د هغې په ارزښت یو څو خبرې ولرم. اول خو موږ دلته خپل یو تاریخ لرو چې 15,000 نه زیات موږ تاریخ لرو. موږ دغه یو ملت یو دلته موږ په دغه منطقه کې زمونږ دغه ملت دغه افغانانو دلته ډېر امپراتوریانې تېرې کړي دي، تر هنده پورې، تر ایرانه پورې په دغه ټوله منطقه کې. نو دا موږ یو ملت یستو او دغه موږ یو تاریخ لرو، د یو نیکه اولاد یستو. دا زمونږ طبیعي حق دی چې موږ اول باید دغه څنګه کم ملت کم قوم چې دا سره بیرته یو ځای شو. یعنې دا زمونږ هغه طبیعي حق دی، دا چې په تاریخي لحاظ په هر لحاظ باندې یعنې دې کې نور څوک د خبرو د غم نه لري، ځکه چې دا زمونږ حق دی. زمونږ یو د پلار نیکه اولاد یستو، سره ټول عمر په کلونو په زرهاو کال هم دلته سره ژوند کړی دی، یو افتخارات لرو، یو ځای هم دغه لرو. او دغه اویا کاله موږ دلته انګرېز راغلی دی، موږ یې سره بېل کړي وو. دې باندې دا ټول خلک پوهېږي، دغه ټول پښتانه هم باید په دې باندې پوه شي او پوهېږي ورباندې. نو زه راځم باورا صاحب، د لوی افغانستان تاسې هم ورباندې خبرې وکړې ډاکټر صاحب. نو دلته خو د لوی افغانستان خو اوله ګټه دا ده چې دلته یوه لویه داسې یو جغرافیه جوړېږي چې هغه د یو ملت او هغه اکثریت به یو ملت وي، یو هغه داخلي مشکلات به نه او هغه دغه خپله جغرافیه کې چې موږ ماشاءالله کوم هغه په طبیعي لحاظ کوم د زیرمې لرو، هغه دغه لرو، حتی موږ دغه کومې اوبه چې موږ لرو، که دغه اوبه زموږ مدیریت شي نو زموږ دغه د نفوس په لحاظ باندې انشاءالله دغه لوی افغانستان که موږ لکه تاسې چې ویلی چې د ګوادر لاره او دغه ټول لارې زموږ په اختیار کې شي، نو انشاءالله موږ به په هیڅ لحاظ په هغه اقتصادي لحاظ به موږ ډېر زر ورسېږو، ځکه چې زموږ ټول هر څه به مستقیما صادرات و واردات به هم دغې یعنې درېمګړي لاره به نه وي، کمیشن کاري به پکې نه وي. موږ به مستقیما د یو لوی هېواد په څېر باندې به یعنې په توګه به د ټول اروپا د اسیا سره به ډېر دغه ښه روابط به ساتو، ځکه چې دلته به یو غټ ملت، یو غټ قوم په تاریخي لحاظ پروت دی. نو دا خپله د لوی افغانستان دغه جوړېدل دا یوه غټه اتوریته ده افغانانو ته، چې داسې یو قوي او داسې د یو ملت او د یو قوم نه داسې یو هېواد جوړېږي چې هغه په تاریخي لحاظ دلته ډېر دغه افتخارات لري، ډېر دغه لري. نو دا خپله یو لوی افتخار دی خپل ذات کې باورا صاحب، چې داسې یو لوی هېواد جوړېږي یا داسې یو جغرافیه جوړېږي چې هغه ټول عمر همدغلته په همغه یو سیستم باندې پرته وه. دا چې پردیو ورکې لاسوهنې وکړلې او انګرېزان راغله او دغه دې قصې دي، دا په هر صورت باندې خو د هر څه نه د مخې ته موږ باید دې ته توجه وکړو چې موږ څنګه دغه د لوی افغانستان د یو ځای کېدو دغه لارې چارې چې دغه کوم خنډونه چې دي د دې باندې لکه تاسې چې ورباندې همیشه تبصره کوئ چې دغه خنډونه موږ څنګه دغه وکړو او دغه پښتنو کې دغه سیاسي شعور پکې راولو چې وروره تاسې په دې پوه شئ چې تاسې دا ستاسې خاوره ده، دا ستاسې خپل هغه طبیعي حق هم دی، دغه ستاسې ځمکه ده، دغه ستاسې اوبه دي، دغه ستاسې غرونه دي. دغه اختیار باید تاسې په خپله په لاس کې واخلئ، ځکه چې دلته هېڅ دغه نورو هېوادونو کې خو کم داسې کم آسماني یا کم طبیعي داسې خاص شی نه راغلي، خو همدغه د خپل امکاناتو نه د خپل زیرمو نه دغه هېوادونو ګټه پورته کړې ده چې اوسه پورې رسېدلي دي. او بیا خصوصا زموږ افغانستان چې دی هغه په هر لحاظ باندې هغه چې تاسو ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب چې موږ څومره زیرمې لري، څومره طبیعي دغه لرو، بیا خصوصا لیتیم چې اوس دغه په اوسني عصر کې یعنې ډېر ضرور دی او هغه ټول نړۍ ورته په الکترونیکي لحاظ دغه لري. یعنې زموږ په افغانستان کې اوله درجه لیتیم دی. داسې ډېر زموږ د اوبه چې کنټرول شي، زموږ دغه لکه چې باورا صاحب ته اشاره وکړله دا د قوشتېپې کانال دغه د شمال ځمکې چې زموږ دغه خړوبې شي او دغه حاصلات، نو دا په خپله موږ به انشاءالله داسې په منطقه کې یو قوي او یو غښتلی هېواد به جوړېږي انشاءالله په افغانستان کې، چې د هغې نه به هم د همسایګانو به هم زموږ نه حیا کېږي او د ټولې دنیا به زموږ نه حیا کېږي. نو خبرې ډېرې زیاتې دي او بل موږ باورا صاحب په لوی افغانستان چې جوړېږي موږ ډېرې زیاتې ښکلې تفریحي سیمې لرو،
کاغه زمونږ د نورستان طرف ته دي کا خواته که سوات دی که دغه نورې منطقې دي، زه خو ډېر بلد نه یم، خو هلته هم ډېرې ښایسته د پښتنو یعنې هغه سیاحتي منطقې دي یا زمونږ غرونه دي، دا دې باندې چې لږ کار وشي او دغه د نړۍ سیلانان هغې خوښوي، داسې طبیعت خوښوي چې هلته غرونه یې پاک هوا یې طبیعي اوبه او دلته دغه زانګوګانې او دغه سیستم جوړ شي، نو دا خپله یو غټ افغانستان ته به یو غټ اقتصادي ګټه ده انشاءالله په آینده کې ورسوي. نو ډېر کارونه دي دې کې به انشاءالله به آینده کې به ورباندې دغه تاسې به دغه نور دوستان به ورباندې خبرې کوي چې هغه نو بې وروسته خبرې دي. نو ډېره زیاته مننه بورا صاحب. نو که تاسې چې لرئ یا ډاکټر صاحب چې لري مهرباني. مننه را اساس ژوندی اوسې. ما مخکې په غزنې خبرې وکړې، هغه ما دې په خاطر وکړې ځکه چې دغه دی دا لکه دا کومه بې امني چې ده دا هم دې په خاطر باندې پنجاب جوړوي، ځکه سیاست زموږ چې دی جوړونې سیاست چې دی دغه د منطقې دغه سیمې د پنجاب په لاس کې دی، ځکه پښتنو ته بلوچستانو ته او دغه منطقې دغه داسې یو سیاست جوړوي چې همیشه دغه جګړه باید دوام ورکړي او هغه هم د دې نه ډار لري که چېرته دغه جګړه دغلته ودرېږي نو پښتانه به چې دی هغه به په علمي لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې یو ورځ نه بل ته دغه کېږي دا قوي کېږي او ښه کېږي به، نو دې په خاطر باندې هغه همیشه هم دغه ځای کې دغه جګړو ته دوام ورکوي. بل دا کار دی که چې د جګړه ودرېږي نو دغه د پښتونخوا افغانستان په منځ کې تجارت هم زیاتېږي، نو د دوی دې په خاطر باندې نو دوی چې کله پښتانه ما هغې خپل منځونو کې چې کله موږ خبرې کوو هغه دوی به وایي چې دا ولې دا زموږ منطقې کې بې امني ده. زه ورته همدا وایم چې ستاسو سیاست چې دی د پنجاب په لاس کې دی او هغه هېڅکله به ونه غواړي چې پښتانه چې دي هغه یو پرمختللی قوم جوړ شي او په علمي لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې، نو ځکه دا مالې همدغه سیاست چې دی هم د پښتونخوا هم د بلوچستان او هم د افغانستان لپاره هغوی جوړوي، هم ځکه همیشه موږ په دغه مشکلاتو کې یستو. نو د دې یوازینۍ لاره چې ده هغه لوی افغانستان دی، خو هغه هم هغې ته هم کار کول دي، ځکه چې ډېر زیات په افغانستان کې او په پښتونخوا کې بلوچستان کې ځینې خلک چې دي هغه د پنجاب د میډیا د پنجاب د ډرامو د پنجاب د نصاب نه هغه ډېر زیات متاثره دي او هغه چې دی هغه کوم ذهنونه او فکرونه چې ورله برابر کړي دي هغه د پاکستانیت له پلوه برابر کړي دي، هغې په هغه سوچونو فکرونو کې ورته پاکستانیت اچولی دی، پښتونولۍ هغه کوم احساس دی پښتونولي چې د هغې ته لرې کړی د افغانیت یې ته لرې کړی دی، نو هغې ځکه هغې هم ډېر زیات چې دي هغه د پنجاب حاکمیت کې دغه کېږي ده خوشحاله دي ځینې پکې، ځکه ګلخانان دي، ځکه همدې په خاطر ورته موږ ویو لکه څنګه چې د انګریزانو په وخت کې ځینې پښتانه چې وو او ځینې دغه نور قومونه د انګریزانو په موجودیت کې په د پښتونخوا او بلوچستان کې چې وو هم هغوی خوشحاله وو، ځکه چې هغې ورسره د ځینې فوز کې ورسره ځینې به ځینې نورې عهدې ورکړلې وې، چا ته جاګیرونه ورکړي، نو همدې په خاطر باندې هغې د انګریزانو طرفداري کول او هغه پښتانه او هغه بلوچستان او هغه نور قومونه چې د هغې د انګریزانو نه ازادي غوښتله د دوی سره به د انګریزانو سره به یو ځای کېدل، به د دې قومونو په مقابل کې دوی جګړې کولې. هغه اوس هم دی، اوس د پنجاب سره یو ځای دي، خپل پښتانه ورونه او بلوچستانو سره په جګړه باندې اخته دي. نو دا چې دی دا ډېر ناپوهه خلک دي، الله دې دغه زموږ په دغه قوم باندې د ناپوهه دی په دې الله رحم وکړي. ډاکټر صاحب به روزی هغه به روزه ماتې وخت هم نږدې شو، نو تر بل پروګرامه پورې ډاکټر صاحب تاسو څه ویل نه غواړئ که نه غواړئ چې دا پروګرام مهرباني هېڅ هم نه غواړم، مهرباني او نو تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله سپارو، خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند لرئ. تر بیا د الله په امان.